هوښیاران بولي ورزش د ژوندون برخه کړي ورزش که موسم ښه وي که جپاړ وي او څوک چې زغل کړي مرضونه ترې نزغلي چې ولاړ وي هر مرض ورته ولاړ وي. د غږ نیوزو ګرانو کتونکو پروګرام ما ته غوږ شه کې درته هرکلی وایي. انعام الله خان خواله راغلي یو. د دې نه پس به موږ تاسو یو بل ځای ته بیایو، د ډاکټر صاحب سره ملاویږو او د هغوی نه به د جیم او د ورزش په هکله تپوسونه کوو چې ورزش او د جیم څومره اهمیت دی. نو انعام الله خان دلته کې دا خپل جیم چلی، د دوی نه به تپوسونه کوو چې دوی ته د ضلع په سطحه د مستر پنډی اعزاز حاصل دی. دا اعزاز حاصلول وړه خبره نه ده. د دوی نه زه دا تپوس کوم چې تاسو جیم د څومره مودې نه کوئ؟ 4 سال وشو ما جیم شروع کړی دی او ما د مستر پنډی ټایټل حاصل کړی دی. نو ما خو د هغې لپاره ډېر محنت کړی، ډېر انسټرکټرانو پسې ګرځېدلی یم، ډېر خلکو پسې ګرځېدلی یم چې زه سجده کړم. زما بل تپوس دا دی ګران صاحب چې د جیم په باره کې د ډېرو خلکو دا تاثر دی. ځینې خلک وایي چې دا خلک د وزن د کمولو لپاره کوي او څوک وایي چې نه دا د ځان د غټولو لپاره کوي. نو آیا د دې دا دوه مقاصد دي؟ خلک دې اړولی دی چې موږ به جیم وکړو او بیا به پرېږدو، نو موږ به زموږ دا مسل به ریپټ شي، مطلب لکه ختم به شي. نو جیم یوازې د مسل جوړولو لپاره نه، دننه جسم جوړولو لپاره دی. لکه یو وی باډي بلډینګ، هغه پروفیشنل باډي بلډینګ خلک مقابلو لپاره کمپټیشن لپاره کوي. یو وی صحت روغول دي، صحت غټ شي، دا ګن شي، دا پټ، دا دې کې ټول ګن راشي، دا ټول خراب شي. نو دا دې صفا کولو ځای دی، دا صفا کول غواړي. نو دا پیټس ختمول دي. اصل کې زموږ خلک چې دی هغه سټیرویډ یرول دی، کوم چې لکه جسم دننه ختموي. نو کم کس سټیرویډ وکړي هغه دننه خپل عمر لنډوي، خپل جسم ختموي. زموږ دا خلک وایي چې لکه موږ جیم ته لاړ شو نو دوی به موږ ته سټیرویډ کوي، دوی موږ ته ستنې وایي. اصل کې خبره داسې نه ده، دلته کې ورزش دی. موږ هغو رسېد د هغو د جسم ورزش ورکوو. دلته د هر عمر سړی راتلی شي، د هر عمر سړي دپاره جدا جدا اکسرسایز دی. د وړوکي دپاره ځانه دی، د میډیم دپاره ځانه دی، د غټ دپاره ځانه دی. نو زموږ خلک دې اړول دی چې دا سټیرویډ دي. که ټول کم سړی جیم ته ځي به سټیرویډ خامخا کوي. اصل کې دا په خوراک باندې ډیپینډ دی. د دنیا رنګونه ټول ورته بدرنګ دي، بدرنګ د دنیا رنګونه ټول ورته بدرنګ دي، بدرنګ پښتانه زما د خړ څادر پرنګ دي، پرنګ. ګرانو مینوالو، دا وخت یو بل جیم ته راغلي یو. په دې جیم کې موږ غواړو چې ستاسو سره د جیم د استاد انسټرکټر ناصر علي ستاسو سره معرفي کو. نو ناصر علي صاحب چې دی د ډېرې مودې نه د دې شعبې سره منسلک دی. دوی نه به تپوسونه وکړو چې یاره دوی دې شعبه کې څه خپله کارکردګي ښوولې ده او په مختلفو موقعو باندې دوی څه کړي. د صحتمندو سرګرمو نه بغیر ژوند چې دی دا ممکن نه دی. دوی چې کم زیار کوي، کم کوشش کوي، نه دوی باره کې به تاسو ته دوی پخپله ووایي چې یاره دوی څومره خدمت کړی دی او نور څه کول غواړي. دوی مستر لاهور هم پاتې شوي دي او تقریبا د 15 کالو نه د دې جیم سره منسلک دي. ناصر علي صاحب خلک په ډېر تعداد کې یا خبر نه دي یا وزګار نه دي. نو داسې پکار نه ده چې دا ټول خلک په دې داسې قسمه سرګرمو کې انوالو شي. خلکو ذهن کې یو جیم دغه تاثر غلط دغه دی که نو که اوس جیم چې دی که نه یو څه غلط ځای دی. تو هغه ته پته نه وي، هغه په خپله لیدلی نه وي. چې هغه په خپله راشي هغه جیم هغه ماحول او دغه ته وګوري تو هغو ته بیا پته ولګي یاره زموږ دا تاثر چې دی د باره کې دا غلط دی. تو هر شي چې دی که نو پهلو یعنی ښه پهلو مې اور بدوم پهلو وي. ښه پهلو دا دی چې دی که نو سړی ځان سره محبت پیدا شي، مینه پیدا شي، صحت باره کې فکرمند شي. او منفي پهلو دی دغه دی چې یو سړی غواړي زه زر په شارټ کټ کې جوړ شم او خپل صحت یعنی ځان خپل مسز غټ دغه جوړ کړم. دغه دپاره هغه بیا داسې شارټ کټ لارې اختیاروي، څه میډیسن استعمالوي. بس دغه دی د منفي پهلو دی. نور چې میډیسن نه دي ټیک دی دې باره کې میډیسن چې دی که نو هغه نقصان نه دی. خو زنانه چونکې بهر ته د کوره وتی نه شي، نه هغوی له تاسو څه مشوره ورکول غواړي چې هغوی به خپل صحت څنګه وساتلی شي چې هغه سلیم پاتې شي، هغه د مرضونو نه بچ پاتې شي. دې باره کې تاسو څه وایي؟ د هغو دپاره دغه دی چې هغو کور کارونه وکړي
کور کارونه چې هغه چې څونه کور کار کوي به هغه دغه ایکسرسایز دی دغه صاحب یعنی خوله راشي اور صاحب حسا شي تو دغه دا ایکسرسایز دی نمونه پښتون فادرې دننګ پښتانه زما د هر صادر پرنګ دغه نیوز مینوالو تاسو تمنګ د جیمز د دوه سنټرونو ویزیټ تاسو ته وکړو او تاسو دا انسټرکشنز خبرې واورېدې د هغې نه به تاسو څه استفاده کړي اوس په دې وخت کې موږ د ډاکټر نزار صاحب خواله راغلي یو څوک چې د معدې او د اینې سپیشلیسټ دی موږ غواړو چې د جیمز په باره کې د هغوی نه هم معلومات واخلو چې هغوی په دې هکله څه وایي. ما نوم ډاکټر نزار دی معدې سپیشلیسټ یم معدې او اینې مرضونو جی چونکه پروګرام د ایکسرسایز ورزش او د جیم باره کې دی او ټول ناول جیم خو چې دی د ورزش یو حصہ ده مطلب د ورزش یو قسم د جیم چې دی چې هغه کې خاص کر خلک مسلز بلډ کوي یا مطلب هغه سي نور ایکسرسایز کوي ایکسرسایز ضرورت خو دې لپاره دی چې زموږ د خلکو د ټول نه غټ مسله ده چې دوی اول ځواني کې پیسې ګټي دغه لپاره شپه ورځ رون کې ځان ستړی کې خپوره خپل مطلب هغه فټیګ ورته وشي بدن خراب شي کله چې د احساس وشي چې د مرزونه وشي د ورزش شروع کې چې کم ټایم کې دغه دوه فائدہ نه نو ورزش خو دوه ضروري شی دی چې انسان بدن کې د ورزش نه کولو د وجه نه چې کم فیټي سټریکس ورته وایو پرګ کې پرګونو کې کم چربي دا جمع کیږي نو دا بای ایج 15 چې څوک د 15 کالو شي نو دغه پرګونو کې هغه ډي جنریشن ادا شي نه خاص کر د 40 کالو پس خو لکه د ډي جنریشن پروسس چې د 15 کالو نه پرګونو کې شروع کیږي نو د ورزش اهمیت چې نه پکار دی چې د سکول د کریکولم یو حصہ جوړ شي او په دې کې باقاعده د صرف د خاندان د طرف نه بلکې د سکولونو د طرفه په هر انسان باندې داسې لازمي قرار شي څنګه چې په موږ منځ او خوراک ته چې څنګه دا زموږ د بدن خوراک ضروری دی څنګه زموږ د دین د بار چې منځ او د عبادتونو ضروری دي د قشن زموږ ورزش ضروری دی نو په 15 کال په عمر کې چې په کار د هر انسان ته چې هغه باقاعده کزنانه کنه نه چې هغه ورزش شروع کړي ورزش بیا هم قسمونه دي مختلف د غریب هغه کې یو قسم چې جیم دی نو جیم خو یو ډېر خبر یو خاص سنټر یالته یو خاص سیټ اپ یو خپل ماحول دی دغه نو جیم ډېر خشيره دغه مختلف قسمونه څو په رننګ کې څو په مسلز بلډ کوي دغه مختلف د کس باندې انحصار دی چې هغه کم ټایپ ورزش کوي لکه ورزش په هر صورت کې خره کاغه د صرف رننګ کوي او کیلریز باندې کوي چې کوم منغوي چې فیټس بند کوي او کنه دی و چې ځان غټ کما یا مسلز غټ کما یا غي کې طاقت زیات کما دواړه خري خو د دواړو ورزشونو لپاره چې د پراپر یو انسټرکټر دی چې دی یو ګایډي چې هغه ورته خو مشوره ورکړي ځکه چې د کې مسلز داسې دي چې هغه د اوور یوز د وجنه یا د غلط یوز د وجنه غلط استعمال د وجنه یا د غلط پوسچر د وجنه چې د نقصان راشي هغه ته کرونیک بیک اک شروع شي لکه په املا کې درد شروع شي د چا اډو کې سلیپ شي د چا نور جوړونو کې د کې مسلې شروع شي نو د دې لپاره جیم ډیر خشه دی خو هغه د لپاره یو پراپر انسټرکټر او یو پراپر ګایډ او پراپر ټایمینګ ضرورت وي ډاکټر صاحب زه بل تاسو ته نه دا وکم چې جیمز خلک د مسل ډیولپ کول د لپاره هم کوي او خلک دغه د لپاره هم کوي چې د وجود اعضاء چې دی هغه خپل فنکشنز په صحیح طریقه باندې کولای شي نو د دیبا دا جیمز چې څوک کوي نه دیبا سو اضافي ډایټ استعمالای او کنه نارمل خلک چې کم خوراکونه خوري کوس پرز کا نیوټریشنل سپلیمنټس خشي دي خو د دې چې لکه پراپرلی اپروډ دغه د ډرګز ان کوم اتارټی چې دا چې غونه غي پروشي وی لایسنس وسره یا دغه رجسټریشن وی داسې کم چې مارکیټ کې اوپن ملويږي نه کې کله کله ټاکسیک شي نه وي بل دا سړي چې لکه دا نیوټریشنل سپلیمنټس خوي کنه چې خوراک د خوري لکه غوخه خوري سبزیان خوري دغه شوپړ او دالونه دا شي نه خوري غنم ډوډۍ یا وريجي زیاته کې د سرم مسلز بلډ کیږي دغه هم خري خو کبرس کې دی و چې ماته د ډیر زیات ریفاینډ خوراک ملاو شي نه خدي خو چې لکه پراپر د دې نیوټریشنست وي یا مطلب نیوټریشن داسې چې یو داسې کس وي چې هغه په دې غذایت کې ماهر وي په دې کې ډیپلوما دا کړی وي نه چې هغه سره د ملاو شي چې رقم شمار لپاره ډیر ضروري دی کم نه دی او په خاص مقدار کې دغه مثال به زه درکم لکه موږ سره څو وټامینز لکه A D او E او K دا فیټ سالوبل دي دا مطلب دا په چربي کې جمع کیږي نه دا ته ډیر مقدار کې خوري استادومه استعماليږي نه بدن کې ایکسرسایز سره یا ایکسرسایز یو سټریس یو قسم دی چې ته باډي له سټریس ورکې دا وسره رو ټیون کې وسره نو هغه څه داسې چې کپرس کدا ستا باډي کې زیات مقدار کې جمع شي دا خطرناک هم کې دي شي د سی وټامین بي چې د نرቭز ډیمیج کوي ای چې د هغه بلډ سیلز او د
خرابوي لکه نو ډیر شي نه داسې دي چې په ایکسس مقدار کې توخري نغه تر لپاره نقصاني لګا نو خدای دې چې لکه ستا هغه مطلب ستا دغه ګوري چې ستا کیلریز کنزمپشن څومره دی او ستا ایکسپنډیچر څومره دی چې ته استعمالي څومره دغه په مطابق چې یو ډایټیشن سره خلک دا کنسلټیشن کوي بل ایکسرسایز یو دوه شي نه دي چې لکه جیم ته څوک زی په کار چې دوه کسان سره کم از کم ملويږي یو د جیم چې خپل یو پراپر ټرین کسي او هغه ګایډ کوي دوی چې اول درې چې د ډایټیشن سره یا مطلب نیوټریشن سره نیوټریشنست چې کوم دي چې هغه سره ملويږي چې موږ ته کم شي په کار دي کم نه په کار په کوڅ سم مقدار کې دي د ټول نه خبردار چې نیچرل خوراک دی خوري چې کم زمو په کورونو کې دي عام در ټول نه زیات خلي او چې څومره د ایکسرسایز شروع کوي د غواړي چې زغړ شمه د دې دومره سره کیلریز انټیکس یاته ډاکټر صاحب بل تاسو تاسو نه زده کوم چې د جیم هو خلک د خپل کارکردګۍ د زیاتولو لپاره دا کوي د کې ځینې خلک د مصنوعي دوايانې استعمالي نه دا خېل چې استعمال کوي مصنوعي دوايانې خو خاص کر انابولیک سټیرویډز ورته وایي نو سټیرویډز خو داسې فائدې دي چې په ټایم فار د ټایم بینګ سړی انرژي او دا زیات کی طاقت زیات کی په هغه کې لکه ستړواله به کنه راځي غوخه زیاته کی اډو کې زیات کی خو لانګ رن کې د دې نقصانونه ډیر زیات دي دا سترګو کې موتیانې جوړول شي چې کم ګول ورته مونږ وایو دا چمړه کمزوري کول شي دا اډو کې چې دغه ماتولو کې اساني کول شي د ګردې خرابوي لکه شوګر لګول شي د نور نقصانونه ډیر زیات دي بینه کې کینسر کول شي نو انابولیک سټیرویډز خنه دي او نیوټریشنل سپلیمنټس چې هغه مطلب پراپر چې نیوټریشنست ورته وایي چې د خدي او د غین علاوه چې هغه کیلکولیټ کی ولا چې را په دومره مقدار کې وته خوري او بل درې چې هغه کم از کم د فود اینڈ ډرګ ایڈمنسټریټیو اتھارټی چې ده چې هغه نه پروډي د غین لایسنس هغه سیده شي نه خدي خو د ټول نه خبره ده چې د خپل کور خپل عام خوراک خوري ډاکټر صاحب یو تاسو بل کوم چې دا جیم د پاره د عمر څخه قید شته د جیم خو بالکل نقصان نشته جی خو هغه خبره بیا راځو چې یاره پراپر انسټرکټر چې هغه ورته وایي چې راته به دوه وزن چوته په دې پوزیشن کې بچوته په دې طریقه بچوته انسټرکټر ور ډیر ضروري دی نور د عمر او د جنس قید ولا نشته زنانه نارینه ټول کولای شي ماشوم بوډا ټول کولای شي خو د هر چا خپل کیپابیلیټیز پورې خپل کیپاسټی ته ګوري چې هغه زړه مسله شته د جوړونو مسله شته کنيشته او څومره کولای شي څومره نشي کولای ورزش د هر چا لپاره ډیر ضروری شی دی څنګه چې زمون خوراک ضرورت دی د قشن زمون ورزش ضرورت دی که څوک ورزش نه کوي دغه عمر چې دی عمر الله تعالی لیکل ټول یو شان یو دغه دی یو معلوم مقدار دی د هر چا الله تعالی ته معلوم دی خو چې څوک ورزش نه کوي ناغه ژوندې خو کټ کې بل په ډډې بډې کوي څوک چې ورزش کوي ناغه د مرګ پورې په خپل ډقېږي ډاکټر صاحب د صحتمند معاشره لپاره د ورزش په اخلاق تاسو نوی نسل ته یا د خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې صحتمند خلک وي صحتمند به معاشره وي او صحت راځي د ورزش سره نه هر مور پلار لا هر استاد لا او ټول معاشره ټول خلکو لپاره کار دي چې د ورزش خلک یا څوک ورزش کوي چې انکریج کوي غول او سلا ورکي او هغه په دې خبره آماده کوي خپل بچي ټول والدین دا یا په سکولونو کې داسې چې باقاعده دغه کلاسونه دغه غو ته طریقو خو چې ورزش تاسو په ماشومانو کې شروع کړئ په نسبت ته دې چې د رستو فالج او د شوګر او د بلډ پريشر او د دې مریضي او سره د کینسرونو چې هغه موږ بچکول غواړو صحتمند معاشره غواړو نو ورزش د هر چا لپاره ضروري دی او چې دا زموږ د کورس او زموږ د کور د معاشره د سکولینګ یو حصہ وګرځي ورزش هر چا لپاره کار دی ډاکټر صاحب تاسو ډېر مهرباني